دلته د بیلابیلو مخابراتي شرکتونو ګڼ سایټونه او ټاورونه نصب شوي دي، خو له خدماتو یې پراخ شکایتونه. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې د بیلابیلو شرکتونو د کمزورو مخابراتي او انټرنیټي خدماتو عام خلک نه یوازې په مالي لحاظ له زیانونو سره مخ کړي دي، بلکې له روحي پلوه هم پر خلکو پراخ فشارونه وارد کړي دي. په اطرافو کې خو یو ځل په ځای پرېږده، مرکز کې په هغه ډول چې لازمه ده کار نه کوي او خلک ولس یې د روحي او جسمي همداشان د ذهني ستونزې سره مخامخ کړی دی او بل اقتصادي بحران سره هم مخامخ شوي دي، ځکه یو ورځ یو سیمې کار ته اخلي او بله ورځ بیا بل سیمې کار ته اخلي. د دوی په خبره تر دا مهاله د بیلابیلو مخابراتي شرکتونو اړوند سیم کارتونه پیرلي دي، خو د هر یو شرکت خدمات یوازې تر شعار محدود دي. زه خپله د ټولو شبکو سیم کارتونه لرم او یو هم داسې کار نه کوي. کله چې موږ چاته زنګ کوو اوازونه یې بندېږي او یو کار نه کوي. دا خپله د کرونا ناروغۍ نه هم موږ ته بتره ده او د دولت باید جدي اقدام وکړي. یاد شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې د هیواد په لر او بر کې د انټرنیټ له لوړو بیو هم سرونه ټکول کیږي. تر دې وړاندې هم له خلا رسنیو سربیره یو شمېر مدني ټولنو په دغه ولایت کې د کمزورو انټرنیټي خدماتو په غبرګون کې لاریونونه کړي دي. مطبوعات او رسنیو هم د دوی غږونه په بار بار تر چارواکو ورسولي دي. اساسي پوښتنه ده چې یا خو په افغانستان کې مطبوعات د څلورمې قوې په توګه نه دي پېژندل شوي، یا خو غږونه کړنه دي اورېدل نشي کولی. بلخوا د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ چارواکي د بیلابیلو شبکو د کمزورو انټرنیټي خدماتو وړاندې کونې ستونزه مني، خو وایي چې په دې اړه له مرکز سره په اړیکه کې دي. د دوی په خبره تازه له پلازمینې کابل څخه یو هیئت هم راغلی و او شته ستونزې یې ټولې ثبت کړي دي. ټول هغه انتنونه یا ټاورونه چې خدمات وړاندې کوي هغه ټول بررسي کړله، ویې کتل، هغه ستونزې په ګوته کړلې، ګزارش یې واخیسته، مرکز ته انتقال کړه. نو بیا په مرکز کې په تصمیم نیول کېږي تر څو دغه سیستمونه د وخت او د اړتیا سره برابر کړي. تر دې وړاندې هم د افغانستان پر ځینو نورو ولایتونو سربیره په پلازمینه کابل کې هم یو شمېر مدني ټولنو د بیلابیلو مخابراتي شرکتونو د کمزورو مخابراتي او انټرنیټي خدماتو او د لوړو بیو په غبرګون کې اعتراضیه لاریونونه کړي دي. لا نه ده ښکاره چې عام وګړي به په یاده برخه کې کله د معیاري خدماتو او بیو څخه برخمن کیږي، خو خلک د اخیستل کېدونکو پیسو په مقابل کې غوره او شفاف خدمتونه غواړي.